سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د کرکټ په اړه باندې مې څو تازه او مهم معلومات تر تاسو پورې راوړي. د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش پر وړاندې د 2 شل اوریزې نړیوالو سیالۍ لپاره د افغان لوبډلې نوملړ وټاکل شو. د مهالوېش له مخې دغه سیالۍ به د روانې جولای میاشتې له 14مې نیټې له همدې میاشتې له 14مې نیټې به د یاد هېواد په لیست لوبغاړي کې ترسره شي. د افغان لوبډلې نوملړ راشد خان لوبډلمشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی، حضرت الله زازی، شهزاد محمدي وکټ ساتونکی، ابراهیم زدران، محمد نبی ساخیل، نجیب الله زدران، صدیق الله اتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقي، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب رحمان شامل دي. او بل د کرکټ نړیوال شورا د ورځنیو لوبو د لونډرانو په رنکینګ کې محمد نبی دویم او راشد خان بیا څلورم مقام د ځان سره ساتلی دی. او بل ډیر ښه خبر، د زمبابوې له ساوریزې لیګ کې له بولۍ وړاندې 4 افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. په دې لوبغاړو کې رحمان الله ګربز، نور احمد لکنوال، کریم جنت، حضرت الله زازی د دې لیګ لپاره اخیستل شوي دي. د راتلونکي دوشنبې په ورځ به د دې لیګ بولۍ مراسم ترسره شي. د روانې جولای میاشتې پر 20مه نیټه به دا لیګ پیل شي. او بل د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه اوپنر لوبغاړی عثمان غني وایي د کرکټ د فاسد مشرتابه له امله نور کرکټ نه کوم. د ملي لوبډلې لوبغاړی عثمان غني وایي د کرکټ بورډ د فاسد مشرتابه له امله نور کرکټ نه کوم. کله چې هم د کرکټ ادارې ته سم مشر راغی نو برته به کرکټ ته راستون شي. هغه پر خپل ټویټر لیکلی دی، له ډېرو هلو ځلو وروسته هم ونه توانېدی چې د عمومي رئیس میرویس اشرف سره وویني. له 3 واړو فارمټونو لرې شوی دی. د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان ورته هېڅ قناعت وړ ځواب نه شو ورکولی. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.